چې دا خبرې به ځان سره ساتي چې کیدی شي څوک تا وولي په لاره کې ته به دې ته تیار اوسې کیدی شي په تا باندې څوک دماکه وکړي کیدی شي تا څوک په چاړه باندې حلال کړي کیدی شي ته پانسي کړی شي کیدی شي ته جیل ته واچولی شي کیدی شي ته خلک دې ووایي وټکوي کیدی شي د کلي دې وشړي کیدی شي بې عزته دې کیس کیدی شي ستا په ښځه پسې خبرې څوک وکړي کیدی شي ستا په عزت پسې خبرې وکړي ستا بچي تنګ کړی شي تا خلک تنګ کړي په تا پسې دروغو خبرې جوړې شي دا ټولې خبرې به ځان ته مخې ته ساتې نو هله به دا کار کړي او ځکه دا کار د ځوانانو دی د هر سړي کار نه دی قرآن او حدیث بیانول دا دومره زړه غواړي دومره زړه چې د سره زړه نه وي ته دا دعوت نشي کولی نو د علماو د ژوند سره دا خبرې هېڅ نوي نه دي تاریخ وګورئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه شروع وکړئ شروع د هغه نه وکړئ هغه دین بیانو خلکو ته څومره سختي پرې راغلي دي بیا راشه صحابه کرامو به صحابه کرامو کې بیا راشه خلفای راشدینو د هغه ځای نه شروع وکړه بیا تابعینو لو دا سلسلې سره روانه څومره نیکان علما اوچت اوچت خلک هغه پانسي کړی شوي دي حلال کړی شوي دي په اور کې سېځولی خلکو سېځلي دي نو دا خو یو نوي خبره نه ده موږ په دې تعجب نه کوو چې څنګه شیخ صاحب سره څنګه دا ظلم وشو نه چې شیخ صاحب قرآن او حدیث بیانوو نو د دې د کېدو یره وه د دې د کېدو یره وه دا سخت یو بغیر د کې نیکمله سړی و قرآن کې الله وایي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد الله ما دا انسان دسی پیدا کړی چې دی په سختو کې اوړي راوړي یو سخته بله سخته هغه سخته دا سخته نو په سختو کې سړی اوړي راوړي دا خو دا ژوند دی دا خو امتحانات به راځي دا په شیخ رحم الله باندې یو امتحان یو ابتلاء ولا الله طرف او ځکه الله وایي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الله وایي داسې کیدی نشي چې زه د مؤمنان دقه شان پارام پرېږدم په دوی باندې زه څه امتحان رانولم نو یا الله راولي ولي حتى يميز الخبيث من الطيب الله وایي چې پاک او پلید پکې جدا کوه چې د پاک هم پته ولګي د خلکو ته او د پلید پکې هم پته ولګي ځکه چې دا امتحانونه نه وي نه د پاک پته لګي او نه د پلید پته لګي نه د بې ایمانه پته لګي او نه د ایماندار پته لګي نه د منافق پته لګي او نه د رښتیني مؤمن پته لګي دا که داسې پوس دین وی لکه دا عام چې کوم چلیږي او کله دې زړه وغواړي مونځ وکړه یا یې مه کوه او چېرته یو 2 روپۍ ورکړه او بس زه غټ دیندار یم که چېرته صرف دیندار وی بیا خو ټول خلک دیندار بیا خو یو پکې نه منافق شته او نه پکې بې دینه شته ټول دینداره دي بیا نه دین کې به سختي راځي د سختو د لاسه بیا دا فایده ده چې د پلیت او د پاک پکې پته لګي الله وایي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله آیا د خلکو دا ګمان دی چې دوی به دا وایي چې موږ ایمان راوړی ده به دوی به پرېښودی شي نه الله وایي امتحان به بیا راشي